सलामुन एहतरामात में कबूल करे ग्रानो दोस्तानो नंदरता द एहतलाम यानी पशपे के इंजाल के दो द कपड़े बेल माजेदोना द जान बेल माजेदोना जान सातल पकार दी तदे द पारा यो दवाई दा कोता ज़मूंग पर चैनल नवे द जिनसियात मुतालिक मालूमात हासिल अवल ख्वाड़े ज़मूंग चैनल सब्सक्राइब के द बेल आइकन वर्सर हम दबाव के ढेर शुक्रिया। ग्रानो दोस्तानो संग जिता उस्तफत दा चे एहतलाम दा ځوان ته کیږي هغه ځوانان چې غي واده نه وي کړي کله کله واده کړو تم کیږي چې کله دا اب نارمل صورت اختیار کړي نو انسان ته تنگ هم وي او کمزوري هم پیدا کیږي دا اب نارمل صورت یعنی د بیماری صورت بداوي چې کله د طهر ورځ یا په هفته کې 2-3 پیرونه زیات دتا احتلام کیږي په میاش کې کو سلور 15 پیر کیږي نو دا با د نارملی د با صحتمند وي او کو د دې نه زیات کیږي نو بیا د دې لپاره دوايي ضرورت دی نسخه واهله ځان سره ولي کې دا بس تاسو ډیره پکار شي چې څنګه استعمال شروع کې بس تاسو به احتلام بنشي بیا با کو چرته د سه په هفته کې یو ځل بکیږي خو ډیر بنه کیږي تاسو به اوچ دنیا رواله دا به خو اوړه کې ورسره به مصریم رواله دا به وړه کې دوانه به یو وزن کې لکه 50 ګرام دنیا رواله 50 ګرام مصری رواله دوانه خو وړه کې او د ساره پنار باندې او بو سره استعمالوي بس دا چې استعمال کې ان شاء الله چې احتلام با تاسو بنشي د سره قبض جوړیږي نو کو چاته دا قبض مسله جوړیږي نو 2 چمچ سپیغول او ست دا په اوبو کې واچوي ماسختن په مړه باندې او بیس کې د سره بس تاسو قبض هم نه جوړیږي। امید دی چې ویډیو بس تاسو خوښ وي، ویډیو تاسو خوښ وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، مونږ ته اجازه راکړئ